خبکیږو باندې نن د ټلیفون دور دی د غټ موبایل دور دی د پردو نمبر د پیدا کولو دور دی آیا دا زنانه چې د خلکو سره خبرې کوي دا څنګه خبرې کوي الله محمد رسول الله ته جستا خذب فلا تخزعن بالقول دا به د جوګ او د ناز او د نخري خبره نه کوي چې د محمد رسول الله په خذو پابندی نه نو زما استاد خو ته کوم د اجازه راغله چې دا بګینټو باندې د اوخه سره لګیای د تر د زوی سره لګیای د ماما د زوی سره لګیای د کلی د سړی سره لګیای یو غایبانه ټلیفون داغه دغه سره بګینټو باندې لګیای دا اجازه چا ورکړ درونو خاوند مو خیر دی سخره موجي خیر ده خواخه مجدا جناکی دی خیر ده عام خلق وی خیر ده سهار نه چې د دې خیر نه بیا لوی شر پیدا شي هم دغه پختون هم دغه علی حدیث هم دغه د غټی ګیرو والا او د اوچتو پنسو والا بیا د کشرو په گیټ کې ولاړی اوخ کې توي چې و شرمیدم زم برباد شم خزم مو شرمیدا خاندان مو شرمیدا کله امراته و شرمیدا او دا چل و چې خبر زده منبر د ویلو نه رجز منبر باندې وي مسلمانان ورونو په خپل کورونو باندې کنټرول وکړي زما څوک ټارګټ نه دي عام مسلمانان ته دا موضوع عام مسلمانان ته او د دې احساس د درې ورځې د میډیا نه ماته شوی دی چې دا خبره خدا نه خواسته دا خبره دی الله خو تر روانه دي دا خبره ما مخکې نن لس کاله مخکې نه منله چې خزه به بازار ته سودا وکړي دا ما نه منله خزه بزی او کپڑے و بازار کې خو خیدا ما نن لس کاله مخکې نه منله نن دا خبره زه بالکل 100% منم چې دا ټول ملګری دلته جناس دي ټول خزه سوداګانې کوي بازار ته ځي او خزه په خپل پسند باندې شعر راوړي د سړی په پسند باندې نه راوړي خزه وای سلور 15 اتنه لس دکانونه ولا ګوري نه لس مارکیټونه ولا ګوري زما ملګری ډاکټر دی هغه زموږ څخه خو شاته د خزو مارکیټونه دي ما ته وای خزه ټول ورځ په مارکیټونو کې په یو وخت باندې وګرځي او چې وروسته به سلکان راشي او سړی راشي د خزو خوندان د چارونو خبر شي چې سحر خزي وتی لونه راغلي وای زر زما دکان ته راشي او د ټوخي بوتل واخلي هغه بوتل بلاس کې زنګي دا هایدرلین شربت دی موږ تلیو او واستبه د سار نه تبه د بیگانه می ټوخي ده دا باندې سړو ته جوړي یو شربت را واخلي او سړو ته چې موږ شربت پېستلیو موږ د پیناډال ګولو پېستلیو پلانو ګولو پېستلیو دی وړو کې تمام شپه ټوخي دل می شربت راغی سره ما ته وزرا دکان د دوايي ختم ما ختمه و دوايي ساده وای په خپل خیر دا د خزو کرتبونه دا مونږ ته معلوم دي دا په خپل زیری په دې باندې علماء جلدونه کتابونه لیکلي په دې مسلو باندې قران وی و ان کید الشیطان کان ضعیفا د شیطان چل کمزور دی او د خزو بارک وی ان کید کن عظیم د خزو چل لوی دی د خزو فریب او مکر دا لوی مکر په دې به حسن ظن نه ساتي هر وخت کې په دې بدګمانه اوسېږي بدګمانه موبایل بوله چکه خبرې بوله چکه کم خلک استا کور ته راځي دغه متعلق به پښتنه کې دا څوک دي او دا ساده کم دي خپلوان دي دا د محمد رسول الله طریقه